من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان هر څه چې پر دغه ځمکه باندې دي فنا کیدونکي دي او یوازې ستا پروردګار چې د جلال او درناوي خاوند دی پاتې کیدونکی دی. ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار کوم کمالات دروغجن کړئ؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان زمکه و اسمانونو کې چې هر څوک دی ټول خپل اړتیاوي له همغه نه غواړي هر شی به هغه په نوي شأن کې دی. نو ای پیریانو او انسانانو تاسو به د خپل پروردګار کوم غوړه صفاتونه دروغ وګڼئ؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان ای د زمکه پیټو د انسانانو او پیریانو ټبرونو ډیر ژر به تاسو د کړو په حساب لاس پورې کړو بیا به وګورو چې تاسو د خپل پروردګار کومې لورې نه دروغ غنئ.